د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ پام واړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته. نن دوشنبه د زمري یا د اسد د میاشتې 15مه د 2023 میلادي کال د اگست د میاشتې 15 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم، خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. بغلان کې د 950 میلیون افغانۍ په لګښت د یوې پروژې چارې پیل شوې. په فاریاب کې د مالګې کان د استخراج چارې پیل شوې. په فاریاب کې د یوې ترافیکي پیښې له کبله 12 کسان د مرګ ژوبله اوښتې. او روسي په شمالي کوریا کې د سیلابونو له امله اغېزمنو کسانو او سیمو کې د دغه هېواد حکومت ته د مرستې وړاندیز کړی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. بغلان کې د 950 میلیون افغانۍ په لګښت د یوې پروژې چارې پیل شوې. د پلخمري ښاروالۍ مسؤلینو په دغه ولایت کې د 950 میلیون افغانۍ په لګښت د فرعي سړکونو د رغولو چارو د پیل خبر ورکړی دی. د پلخمري ښاروال مولوي عبداللطیف مظلوم رسنۍ ته ویلي چې د یاد ولایت په مرکز پلخمري ښار کې د فرعي سړکونو د رغولو چارې د یاد ریاست په مالي ملاتړ د 950 میلیون افغانۍ په لګښت پیل شوي، چې پکې شاوخوا 250 کسان ته د کار زمینه هم برابر شوې ده. ورته مهال د یاد ولایت اوسیدونکي د یادې پروژې په پلي کېدو خوښي ښودلی او له دولت څخه د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کړې. په فاریاب کې د مالګې کان د استخراج چارې پیل شوي. د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د مالګې کان چې په افغانستان کې یو له سترو کانونو څخه شمیرل کېږي د استخراج چارې پیل شوي دي. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه کان په 14 کیلومتره مربع مساحت لري. د 40 میلیونه ډالر په لګښت د استخراج چارې پیل شوي دي. د ځایي مسؤلینو په وینا یاد کان د هیواد په کچه ستر اقتصادي ارزښت لري او سلګونه هیوادوال ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. درنو اوریدونکو بل خبر هم له فاریاب لرو. فاریاب کې د یوې ترافیکي پیښې له کبله 12 کسان د مرګ ژوبله اوښتې. د فاریاب ځایي مسؤلینو د دغه ولایت په خان چهار باغ ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 12 تن د مرګ ژوبلې او اوښتو خبر ورکړی دی. سرچینې باختر اژانس ته ویلي د خان چهار باغ ولسوالۍ په اړوند سیمه کې پرون د 500 سراچه موټر ترمنځ د ټکر له کبله د 3 ښځو په ګډون 9 تنه مړه او 2 نور ټپیان شوي دي. ټپیان د درملنې په موخه ولایتي روغتون ته لیږدول شوي دي. د پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي ښودل شوی دی. او روسي په شمالي کوریا کې د سیلابونو له امله اغېزمنو کسانو او سیمو کې د دغه هېواد حکومت ته د مرستې وړاندیز کړی دی. د شمالي کوریا د دولتي رسنۍ د راپور له مخې د دغه ولایت حکومت د روسي د مرستې له وړاندیز مننه کړې او ویلي دي چې حکومت له وړاندې د پیښو ته چمتووالی نیولی او په وینا یې که اړتیا شوه د مرستې غږ به وکړي. درنو اوریدونکو په خبري غړۍ کې راټول شوي مطالب هم دومره ول. تر بلې خبري غړۍ لوی العمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.